خلیلزاد وایي د راتلونکي حکومت د جوړښت پریکړه یوازې افغانان کولی شي. امریکا وایي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه یوازې افغانان پریکړه کولی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي له طالبانو سره یې تر دې دمه د حکومت د جوړښت په تیره بیا د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو هیڅ راز بحثونه نه دي کړي. نوموړي ویلي د حکومت جوړښت د افغانانو حق دی او په دې مسله کې به په بین الافغاني خبرو کې بحثونه کیږي. تېره ورځ الجزیرې عربي څانګې په یوه خبر کې ویلي وو چې طالبان او امریکا د 14 میاشتني موقت حکومت پر جوړېدو هوکړې کغړې ده. خو وروسته طالبانو بیا امریکا دغه راپور رد کړی دی. طالباویان سهیل شاهین هم په یوه ټویټ کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره د راتلونکي حکومت پر جوړښت تر دې دمه هیڅ بحث نه دی کړی.